السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي د روانې چنګاښ میاشتې تر وروستۍ پورې به په ځینو ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. مکمل راپور به زموږ له همکار رحمت الله شاکر څخه واورو. له یادې ادارې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د 1499 کال کانکور ازموینه پیل ته د چمتووالي، ولایتونو ته د ازموینې د ګډون کارتونه د لیږد، ممتحن پلاوي په تنظیم، تخنیکي چمتووالي، د ازموینې پر مهال ویش او نورو اړینو برخو یې له عامې روغتیا وزارت سره مشورې کړې دي. د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خموش وایي د تیرو کلونو په پرتله به سږکال د کانکور ازموینه ډیره رڼه وي. سږکال د کورونا وایرس د پراختیا مخنیوي له امله د ازموینو اخیستلو ډیر وخت ضایع شوی او دغه اداره د وخت له پلوه په یوه محدودیت کې واقع شوې ده. د خموش په خبره د 1499 کال کانکور ازموینې په ټول هیواد کې په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په نظر کې نیولو سره اخیستل کیږي او پایلې به په شفاف ډول شریک شي. د ازموینو ملي اداره په هیواد کې د ټولو ازموینو اخیستلو یوازینی ارګان په توګه تل په دې هڅه کې ده چې د ازموینو نوي تګلارو او عصري سیستمونو په کارونې او همدارنګه د بشپړې روڼتیا، ټولنیز عدالت په تامین او د ښایسته سالار اصل په تطبیق سره د سالم رقابت له لارې د ټولنې مستعد او وړ کادرونه په ګوته او تحصیلي بنسټونه، عملي پروګرامونه، وظیفوي او اړوند ادارو ته ور وپېژني. لومړی ډاډ ورکړ چې سږکال به هم د کانکور ازموینه بهیر روڼ وي. دغه اداره په وروستیو څو کلونو کې د معلوماتي تکنالوژي او نوي طرحو څخه په ګټې اخیستنې توانېدلي چې د هیواد په کچه په کانکور ازموینې پروسه کې شته ستونزو ته جواب ووایي او ټولې هغې ننګونې چې ازموینې تر پوښتنې لاندې راوستي او کانکور ازموینې د خلکو او حکومت لپاره په یوه معضله بدله کړې وه له منځه یوسي. یا د ادارې په ملي کچه د ټولیزو ازموینو منظم چوکاټ په جوړولو سره وکولی شول له هر ډول درغلیو پاکې ازموینې ترسره کړي. په هیواد کې د کورونا ناروغي له خپرېدو راهیسې ټولې ښوونځي ادارې تړل شوي، خو روانه میاشت به د هیواد په 13 ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. رحمت الله شاکر، د خپلواک تلویزیون همکار.